السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو برګرانو پښتنو ورونو بچو خویندو ورونو زه محمد یوسف بنیری تاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د غنی خان په داسې نظم باندې خبرې کول غواړم په کوم نظم کې چې غنی خان د الله سبحانه وتعالی ربوبیت په ډېر ښکلو الفاظو کې څرګند کړی دی او سرنامه یې د رب. دا نظم د غنی خان د لټون په کتاب کې په 614 صفحه باندې رقم دی، یعنی 614 صفحه باندې دا نظم لیکل شوی دی. راځئ چې وړاندې نظم واورو بیا پې خبرې کوو. غنی خان وایي چواړی باندې بشال د لیلا د ښایست خور کې بادشاهان به ورته ښکاري ګدایان او شاخلانو د 40 کالو مړ ورک ایرې ګل به راواخلې ستا په سترګو کې به جوړ کړي ترې یو نوی ګلستان. چرته تور تاریک دریاب کې ستا د خود او هوش پټ لټوي نه جوړوي چلوي ورانوي. هر سړي ته دا جهان دی بل جهان یو خپل جهان. ما ته حسن او طلب دی ما ته سوز دی او ګداز دی لیونی شان تلاش دی دا سورک د ژوندون راز دی بل ته لوږه د دولت دی سره او سپین دی ملغلرې شرنګ او شرنګ مستانه تال د جانان د خولې اواز دی د هوش یو لمبه ده سور غضب دی سوزول کی د ادم نه دی خامار دی څه گنجی د څه شهباز دی. په یو کور کې هم حسین او هم یزید دواړه پیدا شي د قریش د هډ او وینې د دې دواړو وجود ساز دی. کله یو بنده کې یو ځای شي دا دواړه وار په وارو یو جهان کې څه صحراوي نیمه شاړه نیم ګلزارو هوش دی دومره ډوب چې ویښ یې تاترین دی بې پایانه داسې بحر چې نه ویښ شته نه شته دی د چپو شمارو د ادم نه تر دې دمه چې څه تیر دي دکې ډوب دي دته یاد وي ټکي ټکي هر یو کفر او اقرارو د یو ډوب او تور دریاب نه د یو ډوب او تور دریابه د یو خیال بسره روزي یو ستار د هوش جهان کې بشروع کې یو شرنګارو. زما عزتمندو غنی خان د الله سبحانه وتعالی د قدرتونو متعلق خبره کوي اقرار کوي. الله تعالی غنی خان څومره پیژني او څنګه د هغه قدرتونو بیانوي. نو وایي چې چواړی باندې بشال د لیلا د ښایست خور کې بادشاهان به ورته ښکاري شاخلان او ګدایانو. تاسو وګورئ الله سبحانه وتعالی دا قدرت دی چې قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. په دې دنیا کې چې څوم تودې سړی راځي او په دې کې چې څوم چاته عزت ملويږي او څوک بې عزته کېږي چاته جون ملويږي او څوک په دار کېږي چاته صحت ملويږي شفا ملويږي او څوک بیمار شي څوک په ګټه کې شي او څوک په تاوان کې شي څوک قاتل شي او څوک مقتول شي څوک ظالم شي او څوک مظلوم شي. زما عزتمندو د دې په شا باندې یو نظام دی او هغه د هغې چلوونکی چې دی الله دی او دا ټول د هغه په مرضۍ باندې کېږي. دا نه چې هغه یې کوي خو هغه اختیار یعنی اختیار ټول د هغه سره دی. که هغه ونه غواړي نو د ونې یو پاڼه رپ نشي وهلی. د الله داسې قدرتونه دي چې چواړی به وي او په هغې باندې به الله سبحانه وتعالی دومره عزت پوله ورکړي چې خلکو ته به لیلا ښکارېږي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء لیلا به چواړی ښکارېږي. یو شهادتګۍ بیا چواړی شي یو چواړی د شهادتګۍ شي او داسې معززه شي او داسې نوم وله ورکړي الله چې بیا بادشاهان او نوابان چې د هغې ته شاخلان او فقیران ښکاري ملنګانو ته ښکاري د هغې په مخ کې. یعنی اتار چړاو چې دی دا د الله په لاس کې دی. د 40 کالو مړ ورک ایرې ګل به راواخلي ستا په سترګو کې به جوړ کړي ته یو نوی ګلستان. ته ګورئ د 40 کالو مړ ګل به ډېر غریب به هېڅ په سر پاتې شوي نه एकदम بوله الله سبحانه وتعالی په څه نه څه طریقه باندې بس د هغه مخه سمه کړي او د ترقۍ د پاسه ترقي د ترقۍ د پاسه ترقي تر دې پورې چې هغه الټه پلی کنه نو هغه سیده لګي. بس
دغه غریب خوار غریب هغه به د کلي مشر شي، د علاقې لیډر به شي، بادشاهي به ورله ورکړي. دا د الله سبحانه وتعالی اختیار دی. حالانکه هر سړی غواړي چې یاره نوم ما وګټلی، هر سړی غواړي چې عزت زما وي، هر سړی غواړي چې غټه عهده زما وي، هر سړی غواړي چې ډېر دولت زما وي. هېڅوک نه غواړي چې زه د ورک وي. هر سړی غواړي چې زه شته وي، شهرت مې وموندلی. خو شهرت او دا هر څه د الله په لاس کې دي. یو ورک ګل چې څوک په خاندان هم نه پېژني، څوک په د هغه علاقه هم نه پېژني، او څوک په علاقه کې پېژني هم نه، एकदम به په هغه باندې کلی علاقه او پوره ریاست به په هغه باندې روښانه ښکاري. لکه تاسو کو ګورئ که نه، بخښنه غواړم اکثر کیدای شي زما دا خبرې په علماو بد ولګي. لکه ملاله یوسفزۍ وه، چا څه پېژنده؟ د شانګلې د غرونو یو یعنې د یو پسمانده علاقې لور وه، او چا بالکل لاړو خیال نه و چې یاره ملاله به په ټوله دنیا باندې وځلیږي. دا عزت، دا شهرت، دا ولې میډیا نه دی ورکړی، نه ولې دا یهودیان ورکړی دی، او نه ولې دا برټش امریکې ورکړی، نه ولې دا زموږ ISI یا زموږ آرمي ورکړی، نه ولې دا زموږ سیاستداران ورکړی. دا دي چې خلکو له عزت ورکوي، عزت په خپله ولې نه اخلي؟ دي چې خلکو له شهرت ورکوي، شهرت په خپله ځان له ولې نه اخلي؟ تاسو په خدای یقین وکړه، دا یوروپ دا خلک چې دی، دا کو یهودیان دي، کو عیسایان دي، دا کو ایجنسیانې دي، دا ټول لکه انتهایی په دې کې بغض او عناد دی، حسد دی پکې. هر سړی ځان له لګیا دی. زه د خپله لور ولې دونه نه مشهوروي چې خپله لور دی او خپله خور دی مشهوره شي، خپله خور خپله لور دی هغه په دنیا باندې وځلیږي. د یو شانګلې د غرونو د یو سړي لور څوک غواړي چې داسې عزت ورته میلاو شي؟ نو دا عزت یعنې څه وه؟ په خیال چې لکه زموږ په شان یو هم زموږ د خاندان د بلکې دا سلارزو وه، زه د سلارزه یم، د بونیر او د بامپوخې کلي. ملاله یوسفزۍ د دې خاندان د سلارزو د بونیر د سلارزو نه تللي دي، او دې دلوخیل دي. دلوخیل زمونږ په سلارزو کې چړی کلی دی او کنګرګلی کلی دی، او زما په خیال په بازارګي کې هم شته دی. نو دا د هغې یو خیل دی، او دې تللي دي د هغې نه. چا څه پېژنده؟ خو نن د ملالې یوسفزۍ په نامه باندې د هغې په وجه باندې ټول یوسفزۍ قبیله چې دی په ټوله دنیا یادېږي، ملاله یوسفزۍ. نو دا یو ورک ګل الله سبحانه وتعالی شته کو، او د هغې په خوشبویۍ باندې او د هغې په رڼا باندې ټوله قبیله یادېږي. الله دې ولله عزت نور هم ورکړي، الله دې ولله سوا کړي عزتونه. نو دا خبره مې دې لپاره کوله چې دا ملالې دا عزت نه دی ګټلی، دا شهرت د هغې نه دی ګټلی، او نه ورله چا ورکړی دی چې ورکوي نو ځان له ولې نه اخلي. دا د الله په لاس کې دي. ځکه غني خان وایي د 40 کالو مړ ورک ایرې ګل به راواخلي، ستا په سترګو کې به جوړ کړي ترې یو نوی ګلستان، ستا د سترګو مخې ته ورک ګل به یې څوک په یې نیم نه، ستا د سترګو له وړاندې به د هغې نوی ګلستان جوړ کړي، خلک به ورته ځېرېږي. دا د الله کارونه دي زما عزتمندو، دا د انسانانو کارونه نه دي. مونږ وایو دا فلاني او دا فلاني دا فلاني، دا هېڅ چا نه دي کړي. چېرته تور تاریک دریاب کې ستا د خود او هوشه پټ لټوي نه، جوړوي، چلوي، ورانوي. دا د الله سبحانه وتعالی یو غیبي نظام دی چې هغې ته غني خان تور تاریک دریاب وایي، چې زمونږ د خود او زمونږ د هوش نه پټ دی، پناه دی. په هغې کې د یو انسان لاس نه رسېږي. د هغې نه کو شر را رسي او کو خیر را رسي، د چا مجال نشته دی چې د هغې الله سبحانه وتعالی چاته شر رسوي، مجال نشته دی چې هغه ځان د شر نه منع کړي الا ماشاء الله. او چاته خیر رسوي، دا ټوله دنیا کو یو ځای شي او وایي چې دته به خیر نه رسي، الله یې ورته رسوي نو رسي به ورته. زما عزتمندو دغې غیبي نظام ته دا مونږ چې سینو، د دې مثال داسې دی، بخښنه غواړم، لکه څرنګې چې ریډیو مونږ چالو کړو، یا لکه څرنګې چې مونږ لایټ بلب ولګو، بټن ولګو، هغه رڼا وکړي. اوس مونږ ته ښکاري چې دا رڼا د دې بلب نه وشو، مونږ دا بلب ولګو نو بتي رڼا شو. حالانکې د دې په شا باندې یو ډېر غټ نظام دی تر ډیمه پورې، د ډیم نه بیا د اوبو پورې، د اوبو نه بیا د وریځو پورې، که نه د اسمانونو پورې، دا ټول نظام دی. هغه مونږ ته نه ښکارېږي.
موږ ته صرف بټن ښکارېږي او بلب ښکارېږي، یا موږ ته ریډیو ښکارېږي او د هغې بټن او د هغې اواز چېرې دی اواز دی او دا پکې سندره ده. حالانکې د دغې ریډیو په شا باندې یو ډېر غټ نظام چلېږي، هغې ډېر خلک کار کوي. نو دغه رنګې زمونږ باندې چې دا تودې سړی راځي او په انساني دنیا باندې چې څومره نما کېږي دا د الله سبحانه وتعالی د غیبي نظام تحت چلیږي باقاعده، او دا د هغه د طرف نه حکم کېږي چې هغه حکم نه کړی نه شپه راتلی شي او نه ورځ راتلی شي. نو غني خان دغې غیبي نظام ته تور تاریک دریاب وایي، ځکه چې موږ ته نه ښکارېږي او دا د انسان د هوش نه د خود نه لرې دی. په دې کې د انسان څه طاقت او څه وس نه چلیږي. لټوي نه جوړوي، چلوي ورانوي. هلته کې لټول نشته دی، هلته جوړول شته، جوړول دي، چلول دي، ورانول دي. انسان څه چا لور ورکړه، چا زوی ورکړه، بس دا که نه چا نه زوی واخلي او چا نه لور واله، چا نه څوک واده کوي چا نه ښځه واخلي، څوک پیدا کړي د مور پلار نه چا نه مور پلار واخلي، چا له دولت ورکړي چا نه دولت واخلي، چا له عزت ورکړي چا نه عزت واخلي، چا له تخت ورکړي او څوک په تخته باندې کړي. نو دا غني خان دغې ته څه وایي؟ لټوي نه. دا لټول هلته کې نشته دی، جوړوي، چلوي، ورانوي. دا څوک؟ حق یو الله دی. غني خان دې نظام ته رب سرنامه ورکړې، نامه یې ورته رب ورکړې ده. هر سړي ته دا جهان دی، بل جهان یو خپل جهان. هر انسان ته دا جهان داسې ښکاري لکه دا چې زه کار کوم. مثال زه دا خبرې زه کوم که نه، او دا تشریح تاسو ته زه کوم، تاسو په الله یقین وکئ. زما عزتمندو زه دا نظم چې وګورم زما ورته بلکل دا زه چې څه خبرې کوم دا زما د ذهن نه راوځي. ها دا یو نظام دی، الهام دی، او چې زه کله کېنم مخامخ شم کیمرې ته بس الله سبحانه وتعالی هغه الهام شروع کړي او داسې ډېر ملګري ما نه تپوس وکړي، هغې باندې ما تشریح کړي، بیا زما نه یېروي. نو دا زما کار نه دی، دا د الله سبحانه وتعالی کار دی. هېڅ هم نشته، د انسان سره اړو اختیار نشته. نو هر سړي ته دا جهان دا یو دوکه ده که نه، ما ته وایي زه ما دا تشریح وکړله، او شاعر به وایي چې ما دا کلام ولیکو، لیکونکی به وایي چې ما دا ولیکل، ویونکی به وایي چې زه دا وایم. نه نه، دا نشته، دا هر څه د الله طرف نه کېږي. ځکه انسان ته په دوکه کې دا هر څه خپل کوي، دا زه کوم، خو دی نه کوي. د په شا باندې یو غیبي نظام دی، هغې ته تک تور دریاب غني خان ویلی دی. غني خان وایي چې ما ته حسن او طلب دی، ما ته سوز دی او ګداز دی، لیونی شانې تلاش دی، داسې ورک د ژوندون راز دی. اوس غني خان دې ژوند ته څه وایي؟ غني خان ژوند د څه نه عبارت کوي؟ غني خان ژوند د څه دپاره تېرول غواړي؟ نو غني خان وایي چې ما ته حسن او طلب دی. زما ژوند چې دی ما ته د الله سبحانه وتعالی، زه چې پوه شم په دې چې د الله ښایست دی او حسن دی، زه به د هغه په طلب ګرځم. هر انسان حسن پرست دی که نه؟ نو غني خان هم حسن پرست دی. بعضې خلک هغه په مجازي څیزونو چې الله پکې خپل د نور نه د خپل حسن نه څه ایښي دي، څوک په هلک، څوک په جنۍ، څوک په ګل، څوک په پټي، څوک په کارخانه، څوک په دوکان باندې مین دی. غني خان وایي چې نه، زه د الله په طلب کې ګرځم، ښایسته زما په نظر کې صرف الله دی، او ما ته سوز دی او ګداز دی. دا ژوند چې دی دا خو چونکې په لټون کې تېرېږي، نو دا یو سوز دی، او دا ژوند چې دی ګدا ویلې کېږي د واورې په شان. دا ژوند همیشه دپاره ژوند نه دی، دا ویلې کېدو والا. ګداز ویلې کېدو ته وایي، اوبه کېږي چې که نه، واوره موږ ورته ویلې کول وایي. خو دا خبر چې پښتو کې ورته څه وایي، نور قبیلې به ورته څه وایي، خو موږ ورته ویلې کېدل وایو. نو غني خان وایي چې زه ځکه د حسن په طلب کې یم چې یاره زما دا ژوند چې دا ختمېدونکی دی، روان دی، او لیونی شانې تلاش دی. زما دا ژوند ماله الله سبحانه وتعالی راکړی د لیوني په شان. څنګه چې لیونی یو څوک لیونی هغه په تلاش باندې ګرځي، د څه څیز په تلاش کې، نو زما هم دغه زما له ژوند د دې لپاره راکړی دی. داسې ورک د ژوندون راز دی. د ژوندون راز چې دی هغه هر چاته نه دی معلوم. غني خان تاسو ته ژوندون راز وښوو چې څه دی. ما ته حسن او طلب دی، او ولې ما ته سوز دی او ګداز دی. سوز پکې هم دی ځکه چې الله په لټون کې څه مزې داسې نه وي چې یاره انسان بس مزې به کوي. نه، غم راځي، په دې کې قسمه قسم ازمایښونه راځي. د دې ازمایښونو نه تېرېدل دا یو ډېر ګران کار دی. الله دې زموږ مدد وکړي. نو لیونی شانې تلاش دی، داسې ورک د ژوندون راز دی.
خلق د ژوندون د راز نه دي خبر. دغه راز یو ورک شوی تلاش دی او نبیان راځي هغه د انسان د ژوند په دغه لیونی تلاش باندې پوه کوي، په دغه راز پوه کوي چې د دې لپاره لیونی تلاش شروع کا. زما زموږ لیونی ما په خپل یو لیونی لیدل او دغه دماغ ګډوډ و، بس یې کتل مې څه ګورې یو اجتماع و تبلیغ او هغه غریب دی چا پروا نه کوله، بس د یو نه مخې نه تېرېږه د بل نه هېروي زما بیګ ما کوم ځای ایښی دی هغه نه هیر شي و که نه. زما ته چې دا د یو لیونی شانې تلاش که نه هغه هر چا به ورته بد بد کتل، ما به خلکو ته دلته څه مه وایي دا لیونی دی. نو لیونی چې د څه شي په تلاش کې شي هغه شي خامخا بیا لټوي. د ژوند موږ له الله د څه لپاره راکړی؟ د الله د لټون لپاره. بل ته لوګه د دولت د سره او سپین دي ملغلي. اوس د قسمه قسم انسانان دي که نه، غني خان ته ژوند څه ښکارېږي؟ ژوند ورته یو لیونی شان تلاش ښکارېږي. د ژوند راز په دی کې دی چې زه الله ومومم، حسن ښایست په چا چې مینې ما بس دغه میت حاصل کړمه. بل انسان دی هغه ته بس لوګه ده دولت ته چېرې بس د دولت لوګه ده چې کله به مړېږم زما خېټه به کله حال مې مزید چې ورته وایي که نه چې یاره نور 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 او بس سره او سپینو مرغلرې یو ځای کول دي چې دولت مې جمع کړلې. خلق راته وایي چې واه واه شرنګ شرنګ مستانه تال د جانان د خولې اواز دی. دته دغه د مال دولت دا شرنګ شرنګ داسې دی لکه څنګه چې یو عاشق ته د جانان د خولې اواز وي، لکه یو انسان چې په الله مین وي هغه ته الله میلاو شي. دته د دولت پجاري دی، یعنی مقصد دا چې دوه انسانان قسمه قسم دي. یو انسان په الله مین دی هغه ته غیر الله څه نه ښکارېږي، یو چې دی په مال دولت او د ژوند په دې مزو باندې مین دی او دا ورته ښکاري لکه دا چې ماته خدای میلاو شو. د هوش یوه لمبه ده سور غضب دی سوځول کې، دا ادم نه دی خامار دی څه گنجی ده څه شهباز دی. اوس د انسان چې دی د هوش که نه، یعنی د عقل د هوش دی چې څه کوي په عقل او په هوش باندې کوي، دا یو څه لمبه ده. یو تک سور غضب دی دا سوځول کوي. کو چېرې انسان په غیر الله مین شي، مال دولت ملغلرې سره زر دا جمع کول غواړي، عشق یې ورسره یې مینه یې ورسره، نو دی په هغې کې سوځي غریب. او که یو سړی په الله میني نو په هغې کې دی سوځي، د هغه په تلاش کې سوځي. د ده هوش چې دی دا یوه لمبه ده، یعنې ده چې سترګې غړولي که نه نو الله سبحانه وتعالی فرمایي که نه لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان په مشقت کې پیدا کړی دی. نو د غني خان دی د څه وایي؟ د ده هوش یوه لمبه ده. الله سبحانه وتعالی ورته په قرآن کې څه فرمایي؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد. دا انسان به خامخا محنت کوي، دی به څه نه څه تلاش به کوي او څه نه څه به دی خواري به کوي، دی خواري کښ دی. او د ده هوش یوه لمبه ده سور غضب دی سوځول کوي. د ده هوش دا یوه لمبه ده د سور غضب دی سوځول کوي. مقصد تاسو ته مه وایي دغه چېرې هره طریقه چې ده دله الله سبحانه وتعالی دی هر څه لټوي. د ده چې سترګې غړولې او دی چې په عقل، یعنې د ده چې عقل کار کړی، تاسو وګورئ زما عزتمندو ماشوم یې که نه د عقل کار نه کوي، خیالات پرې ضروري دی په لوبو کې بس دغه یې غریب و لکه سمداسې د لوبو پسې صبر کوي. چېرې اوس ټوله ورځ مې لوبې کولې، بیا چې د بالغ شي عقل یې کار شروع کړي نو بیا دته چې د چا سره څه سره مینه یې د هغې خپل مال دولت او دغه هودې کوم د هغې پسې دی زری زری شي، نو د ده دا سترګې غړېده د عقل د هوش دا د ده دپاره یو اور دی. دی خو په قرار نه کښېني ځکه چې الله ویلي چې لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما دی په خوارۍ کې پیدا کړی دی. دی به خامخا خواري کوي. دا ادم نه دی خامار دی څه گنجی دی څه شهباز دی. د انسان چې دی غني خان وایي دا انسان نه دی بل خو خامار دی، ته کې خامار خوړل هم کوي او مرداري هم خوري. ګنجی هم دغه مرداري چې خوري، ملګري راته ویلي وو سهار صاحب چېرې دا ګنجی سې ګید ته موږ ورته اردو کې ګید وایو، او ښکار هم کوي شهباز هم دی. انسان کې دا درې واړه خویونه پراته دي. اوس ګید چې دی که نه ګنجی دا ښکار نه کوي خو چې مرداره میلاو شي خوري، نو انسان کې داسې انسانان هم شته چې هغه مرداري خوري. او خمار چې دی هغه خوړل کوي،
انسان کې داسې چې هغه بل خوري او شهباز چې ښکار کوي ښکار نیسي او خوري انسان داسې هم دی. په یو کور کې هم حسین او هم یزید دواړه پیدا شي د قریش د هډ او وینې د دې دواړو وجود ساز دی. غني خان بیا د انسانانو د قسمونو خبره کوي چې دله الله سبحانه وتعالی څنګه خویونه ورکړي دي. یو کور دی پای کې الله سبحانه وتعالی حسین رضی الله تعالی عنه پیدا کړي او پای کې یزید هم پیدا شوی. یعنی تاسو وګورئ امیر معاویه رضی الله تعالی عنه هغه او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام څخه و دی. بیا دا نسبیانو لکه یو خاندان یو کورو په دې دواړو کې د حسین رضی الله عنه په شان مظلوم ترین او حق پرس انسانون پیدا شوی دی. او دغه کور کې د قریش د هډ او وینې دا قریش دي د هغو د هډوکو د وینې نه حسین رضی الله عنه الله جوړ کړی او یزید هم جوړ کړی دی. یعنی په یو وینه کې په یو هډوکي کې دواړه خصلته پایي غټ ظالم هم او ډېر مظلوم هم. غټ سور ته وایي د الله یو موږ به ته دشمن وایو چې هغه د نبي علیه الصلاة والسلام اولاد شهیدان کوي. داسې ظالم هم شته دی داسې قاتل هم شته دی او داسې مقتول هم شته چې د حق دپاره خپل سر ورکوي. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه نو دا دواړه د قریشو دواړه یو خاندان او دواړه د یو بل متضاد وو. یعنی الله تعالی انسانان په یو خوی په یو خصلت نه دي پیدا کړي. پلار خوی به یو وي د بچي به بلي، د مشر ورور به یو خصلت وي د کشر ورور به بلي، مور به په یو طرز وي خو خصلت که نه رنګونه نه، او دغه رنګې د لور خوی او خصلت په بل شاني. کله یو بنده که یو ځای شي دا دواړه وار په وار یو جهان کې څه صحرا وي نیمه شاړه نیم ګلزار. او که تاسو وګورئ دا یو انسان دی، لکه انسان دی که نه زه یم کله کله انسان له غوسه ورشي خلک وایي چې د خپل ورور مې مړ کړی او د خپل دا مې مړ کړی هغه مړ کړی که نه انسان دی غوسه کېږي. او کله کله دی چې د دشمن هم معاف کوي، داسې لوی زړی شي داسې ګلزار شي چې دشمنان هم معاف کړي وایي زه لکه ما معاف کړی. نو دا په یو انسان کې هم الله تعالی مختلف خویونه اچولي دي. داسې نه چې یاره یو انسان یو شان دی بل شان دی، نه دا یو انسان کله یو شان او کله بل شان. کله یو جهان کې څه صحرا وي دا یو انسان دی په ده کې بس کله پکې صحرایي شاړي هېڅ پکې نه او نیم چې کله بس ګلزار شي ګلونه شي سپرلي شي. هوش د دومره ډوب چې ویښې تاترین دی بې پایانه. د ده د عقل د ده د خودي د ده د هوش دا دومره جور دی چې څه حد یې نشته دی بې پایانه، څه برید هم نشته دی. الله سبحانه وتعالی دله عجیبه غونته کې د فکر د تخیل زغل ورکړی دی، دلې د همت او د محنت څه بې پایانه صلاحیتونه ورکړي دي. داسې بحر چې نه ویښ شته نه شته د چپو شمارو، داسې سمندر الله د انسان پیدا کړی دی چې د ده نه څوک ویښ معلومولی شي او نه په ده چې کوم چپې راځي کوم لهرونه دي که نه د سمندر سهرونه لهرونه چپې چې راځي موجونه دا څوک شمارلی شي. سیند چې بهیږي او په مخه چپې راځي که نه دا څوک شمارلی شي. دغه شان د انسان صلاحیتونه دي او د هغه قوتونه او دغه همتونه دي. اوس د همت او خپل صلاحیت د مثبت استعمالی یا منفي استعمالی دا د ده کار دی. وهدیناه النجدین دته دواړه ښوولي دي فالهمها فجورها وتقواها، ښه او بد یې ورته ښوولي دي. اوس د ده خوښه ده ځان نه حسین جوړوي او که نه د ځان نه یزید جوړوي، ځان نه ښامار جوړوي او که نه د ځان نه یو اعلی انسان جوړوي. د ادم نه تر دې دمه چې څه تیر دي ده کې ډوب دي، ده ته یاد وي ټکي ټکي هر یو کفر او اقرار. زما مندو غني خان د انسان متعلق دا لیکي چې یاره د آدم علیه السلام نه والا تر اوسه پورې د اوس نه والا تر قیامته پورې دا نه چې یاره آدم علیه السلام بل شان طبیعت والو او په هغه چې څه تېر شوي او په موږ به نه تېر شوي یا د هغه چې څنګه طبیعت وه به زموږ نه د هر انسان د تقریبا یو شان ځکه خویونه پکې الله یو شان اچولي دي نو د دې ټولو رویې د دې ټولو اعمال یو شان دي. مثال په طور باندې ابراهیم علیه السلام په الله مینو
نو اوس هم په دې دنیا کې داسې خلک چې په الله په همدغه شان باندې څنګه چې ابراهیم علیه السلام داسې دي چې یاره په ابراهیم علیه السلام په وخت کې نمرود ځان ته خدایان وایي، اوس په کروڑو خلک دی چې ځان ته به خدایان وایي. موسی علیه السلام د الله یو نیازبین و، په الله مین و. فرعون هغه الله ځان ته خدای وایي، اوس هم داسې خلک د خدای غشته دي. رسول پاک صلی الله علیه وسلم دنیا منوره کوله، رڼا یې ته جوړوله. ابو جهل تیرو یو دریاب جوړول. اوس هم داسې خلک دی چې څوک رڼاګانې خورول غواړي او څوک د ابو جهل په شان داسې په زرګاو په لکاو وي چې دنیا تکه توره تیاره تور تم جوړول غواړي. نو دا د ادم نه تر دې دمه چې څه تیر دي د کې ډوب دي، دا چې څه تیر شوي دي دا په دې انسان په یو وجود کې ډوب دي، دا شته دی په دې کې، دا ټول په دې کې دي. کو قهر دی، کو رحم دی، کو بخل دی، کو سخاوت دی، کو نرتوب دی، شجاعت دی، او کو بزدلی ده، کو همت دی، کو بې همتی ده. یاره چې څه دي دا په دې کې ډوب دي، دا په هر انسان کې شته دی. دته یاد وي ټکي ټکي هر یو کفر او اقرار، دته د هر ټکي ټکي کفر او اقرار ورته یاد دی چې یاره الله سبحانه فالهمها فجورها وتقواها. دا غني خان دغه آیاتونو ترجمه کوي چې الله سبحانه وتعالی فرمایي کنه دغه سورت کې چې ونفس وما سواها. الله سبحانه وتعالی په دې روح باندې انساني روح باندې قسم کوي فالهمها فجورها وتقواها چې د لما د خو د بدو سمج ورکړی دی. قد افلح من زکاها. بس کم انسان چې خپل صلاحیتونه دواړو سره یو شان دي، څوک ښه کوي کو بد، دا صلاحیتونه الله دواړو د یو شان کړي. وقد افلح من زکاها، چا چې خپل صلاحیتونه په مثبت انداز کې استعمال کړو بس دې کامیاب شو. وقد خاب من دساها، چا چې خپل صلاحیتونه منفي، چا چې خپل د دنیا ژوند چې دی هغه د الله په لټون کې تیر کو، د الله په خوشنودۍ کې، د هغه په رضا کې تیر کو، بس افلح دې کامیاب شو د الله په نظر کې. وقد خاب من دساها، چا چې غیر الله سره مینه وکړه او د دې غیر الله بنده شو نو بس دساها، بس خراب شو، تباه شو. وقد خاب من دساها، بس دې خراب شو، تباه شو. صلاحیتونه، قوتونه، همتونه او چې څه دي یعنی څه چې الله آدم علیه السلام له ورکړي وو هغه هم لکه اوس د هغه هم 2 لاس وو، زمونږ هم 2 لاس دي، د هغه هم دغه ژبه، دغه 2 سترګې، دغه دماغ، دا څه چې دي که نه، دغه عقل، دا د اوس هم دي، زمونږ هم دي، د هر انسان دي، تر قیامته پورې چې کوم انسان پیدا کړي هم دغه بوله ورکوي. خو استعمال چې دی هغه د کار دی چې مثبت او که منفي. بیا غني خان وایي چې د یو ډوب او تور دریابه د یو خیال بسرې روزي، یو ستار د هوش جهان کې بشروع کې یو شرنګار. د یو ډوب او تور دریابه ګوره یو داسې انسان به وي که نه، یو داسې خاندان به وي، مثال په طور ابو جهل هغه د تک تور دریاب الله سبحانه وتعالی د هغه نه اکرمه پیدا کړو رضی الله تعالی عنه، چې د اسلام د سربلندۍ دپاره او د انسانیت د ښېګړې دپاره ډېر کار کړی او سر یې ورکړی دی پاره کې. دغه رنګې یزید چې و، یزید یو تک تور دریاب و، د هغه نه الله سبحانه وتعالی یو زوی پیدا کړو معاویه نومې و، هغه د هغه په ځای بادشاه شو. هغه چې وکتل چې یاره داسې د غني خان په شان طبیعت و د هغه که نه، بیا ښه داسې دي وایي نه استعفا ورکړه بس نه کوم، کته راکوز شو، تختې پړته و. نو دا د الله سبحانه وتعالی هغه قدرت ته طاقت دی چې د یو ډوب او تور دریابه د یو خیال بسره راوځي. د انسان خو دننه تک تور ډوب جوور دریاب دی، د ده نه ګوره څومره د ښې خبرې راوځي، څومره ښه تصورات دي، ښه تخیلات دي، د څومره ښه کارونه کولی شي. یا داسې هم چېرې د دې ابو جهل نه اکرمه پیدا کړي او د یزید نه معاویه پیدا کړي، د فرعون په کور کې موسی علیه السلام لوی کړي. دا دغه کار دی لکه څنګه چې پدې کوي چوړی باندې بشال د لیلا د خایس پور کې. نو دا د الله سبحانه وتعالی قدرت دی، دا کار دغه دی. د یو ډوب او تور دریابه د یو خیال بسره راوځي
یو ستار د هوش جهان کې بشورو کې یو شرنګار. بس دیم هغه بس چلو کې دا یو انسان هغه داسې خاندان نه یا به هغه مثال په تور باندې ژوند به مخکې د هغه ډېر خراب و، خلکو به سره ناسته ولاړه نه کوله، په معاشره کې به چا پېژندو نه، یو انتهایی بدترین انسان به एकदम روغ شي، توبه وباسي، طیب شي، د الله په مینه باندې مست شي او بیا هغه سي چا چې تاریخ یعنی چا چې تاریخ خورولې څوک چې قاتل و اوس څه کوي لکه د صحابو په شان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سو خو بیا ته الله څه جوړ کړو، بیا ته الله یو ستار د هوش جهان کې، بس د هوش په جهان کې یو ستار شو. تر قیامته پورې به خلق یادوي چې خلق وایي کاش ته حضرت عمر رضی الله عنه په شان حکومت وی، عدل هر چاته عدل بشورو کې یو شرنګار. بس دا هغه انسان نه چې هغه بدترین انسان یې څوک وایي چې دا لکه یو خان سره ول به نشو پېژندلی که نه اوخان به یې نشو سره ولی، خو هغه داسې خوږ ستار شو چې د هوش په جهان کې په انساني جهان کې هغه شرنګار شروع کړو چې تر قیامته پورې به د هغه شرنګار په غوږونو باندې لګي. او د دې خبرې تاسو ته زه یو دغه درکوم، بټو صاحب په خپل کتاب کې لیکلي دي دا د غني خندا خبره چې ده که نه چې د یو ډوب او تور دریاب به د یو خیال بسره روزي، یو ستار د هوش جهان کې به شروع کې یو شرنګار. د هوش جهان سره انساني دنیا ته د هوش جهان وایي غني خان. نو دا یو داسې انسان نه کار الله والی چې هغه یو بدترین انساني، هغه په هېڅ نه پوهېږي، یو جاهلي، یو قاتلي، یو ظالمي، او एकदम ته الله سبحانه وتعالی حضرت عمر الفاروق ساز کی. بټو صاحب یو کتاب کې لیکلی دی چې یاره زه د چین په دوره تللی وم او د هغې ځای ماپښین موزیټینګ د هغه میلمه وم د چین د کمونست پارټۍ چې کوم چیرمین و، زه چې هغه میلمه کړم کور ته یې وغوښتلم نو زما په هغه باندې ډېر زړه وسوځېدو ځکه چې د هغه کور یوې کمرې والا او بیا د هغه سره نوکره نه وه، ښځې به یې خدمت کوو، اخلی پخلی ښځې کوو. ما نه بس زه برداشت نه شو، ما ورته وویل چې یاره عجیبه خبره ده د چین کمونست پارټۍ چیرمین د چین صدر یا وزیر اعظم چې به او داسې ساده ژوند دا څه کوي که پکار ده چې غټ غټ محلات پې ستا لکه زمونږ په شان که نه زمونږ د خنزیرانو څومره لوی لوی محلات دي، څومره ټره پره یي، ګوره ستا خو هېڅ نشته دی، خامخا غټ کور پکار دی، ډېر نوکران چاکران پکار دي، دا سادګي ولې دومره سادګي ده؟ بیا هغه ماته داسې جواب راکړو چې زه د یو ډېر وخته پورې زه یې داسې غلی کړم چې زما د خولې نه ګوف هم ونه وتو، اوف مې هم نشو کولی چې دا داسې ووي. چې کله ما هغه ته ووایي چې یاره یو د کمونست پارټۍ چیرمین او دومره ساده ژوند چې کور دی د یوې کمرې او نوکر ورسره هم نشته، ښه دی کار کوي په کور کې. نو هغه ماته ووایي چې تا عظیم عمر نه دی لوستی، تا عظیم عمر نه دی لوستی. نو دا هغه ستار دی حضرت عمر رضی الله عنه څوک و لکه دا ګوره 1400 کاله مخکې تېر شوی دا اوس موزیټینګ اوس مړ دی، زمونږ د زمانو سړی و که نه، هغه د چین بادشاه اوس په قیامته پورې بادشاهان به هغه ته ګوري، د هغه شرنګار اوري. نو ځکه غني خان وایي چې د یو ډوب او تور دریابه د یو خیال بسره راوځي، یو رڼا راوځي یو بسره راوځي، مخکې څه اوس څه دی، اوس رڼا ورکوي، مشال دی جوړ شوی دی، یو ستار د هوش جهان کې به شروع کې یو شرنګار. هغه انسان چې هغه به تکه توره تیاره وه، بس اوس الله دې خپل محبوب جوړ کړي، خیال یو بسرې کې، مشالې کې، رڼایې کې، ډیوۍ کې، او بیا یو ستارې کې د ستار ټنګه خوږی که نه د ده گفتار د ده کردار، که څوک اوري که څوک یې ویني که څوک یې لولي، انساني دنیا کې د هغې یو مزه هر سړی ته مزه اخلي. د حضرت عمر رضی الله عنه د ژوند نه څوک مزه نه اخلي، هر سړی و چې ما د هغه قصې اورېدلې. دا د غني خان نظم و زما عزتمندو چې د الله سبحانه وتعالی په ربوبیت باندې لیکلی دی، یعنی الله سبحانه وتعالی څه دی، دی المصور دی او دی چې دی انجینیر دی او دی سازول دی کوي او د ده خوښه ده کو د تکې تورې تیارې نه یو بسره راوباسي او که نه رڼا ده او د رڼا نه یو مشال راوباسي، د ده خپله خوښه ده. چوړۍ نه شهادګۍ جوړه کړي، د شهادګۍ نه چوړۍ جوړه کړي، د بادشاه نه فقیر جوړ کړي، د فقیر نه بادشاه جوړ کړي. دا د الله سبحانه وتعالی
خوښه ده ځکه چې الله څه دی رب دی او رب څه ته وایي پیدا کوونکی او چې سیم پیدا کړي د هغو ټولو د ژوند ټول ضرورتونه پوره کوونکی او د هغوی فنا کوونکی او دی کمال ته رسول لکه هر څه چې کمال ته رسي زما عزتمندو دا د هر څه چې د آغاز د آغاز وي یعنی انسان چې دی د آغاز څه دی یو نطفه ده قطره ده کنه د وینې او دغه نطفه مخکې پسې کې په خوراک کې بیا یو نارینه وخوري د هغه ملا ته راشي د هغه د ملا نه لاړ شي د مور خېټې ته د مور خېټې نه کېدی څه وخت یو سره لوتړی بیا چې کوم دی دا نقشه پې الله جوړه کړي انسان بیا پاکې رګونه ډوکي او بیا پکې ساه الله واچوي بیا د 9 میاشتې 10 میاشتې د مور په خېټه کې هلته د مکمل کې کمال چې ورته وایي که نه بیا دنیا ته راوباسي نو په دنیا کې نو مور په خېټه کې خو یو انسان مکمل شو اوس په دنیا کې د صلاحیتونو یعنی د په صلاحیتونو میدان کې کمال ته څوک رسوي نو څنګه چې د مور په خېټه کې الله کمال ته رسولی دی د نطفې نه والا تر انساني شکل پورې چې د کمال ته ورسو د مور په خېټه کې نو دغه رنګي غني خان وایي چې انسان چې کله د دنیا ته راشي د کې هیڅ هم نه وي او د ځان هم نه پېژني سترګې هم نشي غړولی دته دا هم پته نه وي زه د کوم خاندان یم د چا زوی یم په کوم کور کې پیدا شوم نر یم که ښځه یم انسان یم که حیوان یم هیڅ پته ورته نه وي دغې ورځې نه بیا الله سبحانه وتعالی دغې ورو ورو طاقت ږدي 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 د کمال ته ورسي نو دغه ماشوم څه شي بادشاه شي لکه شداد چې و که نه فرعون چې و نمرود چې و دغه سلیمان علیه السلام چې و نو دا کمال ته انسان چې د په خپل کمالونو نه رسي دا کمال هم د الله سبحانه وتعالی طرف نه ځکه چې هغه رب دی زما عزتمندو د غني خان یقین ته وګورئ چې د الله په ذات څومره یقین دی د فلسفر نه دی د فلسفي نه دی زما عزتمندو د غني خان نظم وکړو چې ستاسو خوښ شوي د الله د رضا لپاره نورو خلکو ته ورسوئ چې ثواب مو وشي الله مو قدر وکړي